السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اندرونو په ژوند کې هیڅ چاته دردونه مه ورکوئ. موږ ته چې رب ژوند راکړی دی دپاره چې چا سره مرستې وکړو، چاته مینه ورکړو، چاته سمه لار وښایو، نه چې چاته درد ورکړو، د چا غیبت وکړو، د چا په مال غصب وکړو، چا پورې وخاندو، چاته بده لار وښایو. عزیزانو، ژوند ډېر لږ دی. هر څوک مري او د ذرې ذرې حساب به ورکوي. زمونږ یو ډېر نږدې عزیز ګران یو شپږ اووه کاله راغی، مخکې راغی، ما ته تلیفون وکړه چې زه وطن نه راغلی یم. بیا مې یو اونۍ وروسته ولیده انور خان شینواری، ډېر یو جانانه انسان، ډېر یو دیندار، یو د ښه اخلاقو خاوند. غریب حالې ځلې وکړې، دا دی د جمعې په شپې مړ شو او 4 ورځې منډې را منډې کاغذونه جوړولې چې خپل وطن ته ولېږو. دا نن یو څو ساعته وروسته پرواز دی استانبول، او د استانبول نه به کابل ته ځي او دغه ژوند. نو دا فکر مه کوئ چې موږ په اروپا او په امریکا او په کاناډا او په بل کوم هیواد کې یو. رب د موږ سره دی او رب زمونږ او ستاسو یوه ورځ یو ساعت ګوري چې موږ څه کوو. آیا موږ خپله لار خطا کړې او که په خپله د ژوند په لار سم روان یو. عزیزانو، هیڅ وخت د هیڅ چا سره ظلم مه کوئ. انسان څه معنا؟ انسان ټول ښه کارونه کوي، بد کارونه نه کوي. کله چې وحشي شي، کله چې ژوي نم بدتر شي، بیا نو هغه څه کوي؟ هغه بیا داسې یو موزر شیطان جوړ شي چې ځانم خرابوي او بلم خرابوي. چې د چا سره کینی هغه به خرابوي، چې د چا سره اړیکې لري هغه به خرابوي. عزیزانو، ژوند ډېر لږ دی. راځئ چې ترې خوند واخلو، راځئ چې ترې ګټې واخلو. خوند دی د الله په اوامرو چلیدل دی او ګټې د الله اوامر پوره کول دی، د انسانیت خدمت کول دی. او داسې مه کوئ چې د جومات یا د کوټې په کونج کې کښېنئ. د الله چې کوم فرایض دي پوره کوئ، د انسانیت خدمت کوئ. د انسانیت د خدمت وخت عبادت ته مه ورکوئ، یعنې بیا به هم خراب یې. د انسانیت په موږ او تاسې حق دی. که تاسو وایئ چې موږ به د الله حق پوره کړو، خو د انسانیت حق چې در باندې پاتې شو الله مو نه بخي. د دې انسانیت خدمت، قدر، مینه، محبت، ښه لارې ښودل، ورسره ناسته، ورته نصیحت کول، ورته ښه اندونه، ښه مشورې، دا ټول په موږ او تاسې باندې فرض دي. عزیزانو، داسې نه وي چې موږ د جومات په کونج کې کینو، هله 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 وګټه وڅټه او بس منځونه دي او تهجد دي او ذکرونه دي. ته خو بیا دا خو ډېر اسان کار دی. نو سخت هغه دی چې ته د انسانیت خدمت ورسره وکړې، د الله د اوامرو یو در نه خطا نشي. په خپل وخت باندې چې کوم فرض دی پوره کو، چې بیا دومره تکړه
بیا نو څه بیا ستا د خوب وخت چې دی هغه د نوافلو ته ورکړه. د خلکو وخت د انسانانو وخت نوافلو ته مه ورکوه. د کورنۍ د مور و پلار د خویندو ورونو د خپلو خپلوانو د خپلې مېرمنې د خپلو بچو په تا باندې حق دی. دا د پریښي او کرارې نوافلو ته پروت دی دا خو نو ډېر اسان کار دی. نه داسې ونه کوئ کنې هر څه به د لاسه ورکوئ. بس انور خان ته دعاګانې کوئ خدای پاک دې په خیر در ورسوي. نور موږ به ورته دعاګانې کوو او کورنۍ ته د خدای صبر ورکړه. په غم کې داسې شریک یو لکه مور و پلار خویندې ورونه او مېرمن ټول سم چې د وسه کېدل هم کړل نور هم کوو انشاءالله. او الله مو ښاد و آباد لره. السلام علیکم ورحمة الله.